سلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته یو وړوکی او ډېر تازه او مهم خبر چې زه به تاسو ته ووایم چې د افغانستان او د آیرلینډ چې کومې دغه درې 50 اوريزې لوبو سیریز چې کوم 21 جنوري باندې اولنۍ 50 اوريزه لوبه ترسره کیږي د دغه لایف ټیلیکاسټ چینل چې کوم دی یعنې کوم چینل باندې به نشر کیږي لایف موږ تاسو دغه لوبې لایف کتلی سو. د افغانستان کرکټ بورډ لخوا نن اعلان سو. ما تاسو ته هغه څو ورځې مخکې مې یوه ویډیو کې ویلي ول چې افغانستان کرکټ بورډ چې کوم د ملي تلویزیون سره قرارداد کړی ده چې د افغانستان دغه څومره لوبې چې دي تاسو به دغه لوبې لایو نشر کوئ او بل طرف ته افغانستان پریمیر لیګ چې کوم ده د هغه قرارداد ملي تلویزیون سره کړی ده. نو که چېرته افغانستان پریمیر لیګ هم ترسره سي هغه به په ملي تلویزیون باندې موږ او تاسو لایف کتلی سو. او نن د افغانستان کرکټ بورډ لخوا هم دغه اعلان وسه چې د افغانستان او د آیرلینډ دغه درې 50 اوريزې لوبې چې کومې دي دغه به په ملي تلویزیون باندې که خیر لایف نشر کیږي. او بل طرف ته اوس د ملي تلویزیون خوښه ده چې دغه لوبې په یوټیوب کې او فیسبوک کې خپل مینوالو ته لایو نشر کړي او که نه نشر کړي دغه به ملي تلویزیون خو امکان لري چې په فیسبوک کې موږ او تاسو دغه لوبې مخکې هم لایف کتلي دي او همدغسې په یوټیوب کې هم لایو نشر سوي دي. نو دا ورته به هم که خیر په لایف کتلو کې کوم مشکل هم نه وي او ما تاسو ته هغه څو ورځې مخکې مې ویلي ول چې په ملي تلویزیون باندې به که خیر دغه ټولې لوبې لایو نشر کیږي. او نن د افغانستان کرکټ بورډ لخوا هم او ملي تلویزیون والا هم دغه اعلان وکړ چې د افغانستان او د آیرلینډ دغه لوبې به موږ لایو نشر کوو. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.